د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر خلکو ته په وره خدمتولۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د اسلامي نظام ساتنه او دفاع د مجاهدینو له مهمو دندو څخه بلل کیږي او د یونیفرم اغوستل د امنیتي ځواکونو لپاره یوه اساسي اړتیا ده چې په هر حالت کې باید وکارول شي ځکه دا د خلکو د باورمندۍ لامل ګرځي. ښار او بلکې د ټولو ولسوالیو د بلخ ولایت د ولسونو غوښتنه هم دغه ده چې تر څو تاسو کارګر ونه پېژنئ، مسجد امام ونه پېژنئ، هېچا ته اجازه مه ورکوئ. او دویمه خبره دا ده که چېرته موږ د 119 شمېره فعاله ده، 4% فعاله ده، که دغسې پیښه کېږي یو څوک ورځي داخل ته او لباس یې نه دی اغوستی یا مطلب کلنتر نشته ورسره، نو 119 شمېره فورا زنګ ووهي. موږ په همغه ګړۍ همغه ساحې د حوزې مربوط وي یا د ولسوالۍ مربوط وي او هغه ته خبره کوو خپل پرسونل ته په همغه ګړۍ ځان ورته رسوي انشاءالله العزیز. ورته مهال د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند له دیني اړخه د مشرانو له اوامرو اطاعت ته په اشارې وویل چې باید یونیفرم ته د تقدس په سترګه وکتل شي او اغوستل یې واجب دي ځکه چې دا هم د نورو سپېڅلو هدایتونو په څیر د مشرانو له لورې امر شوی دی او اطاعت یې ضروري دی. دا اقدام جدي عملي کړی دی او انشاءالله د دې بعد به نور هم عملي کړي ځکه یونیفرم په اسلامي نظام کې یو ډیر مهم رول لري. د پیژندنې نښه د یونیفرم پولیس د عامو خلکو څخه جلا کوي بلکې یو مسؤل شخص ورپېژني، د اعتماد فضا رامنځته کوي، خلکو ته دا احساس ورکوي چې یو مسؤل شخص در سره دی، یعنې د قانون عملي کوونکی کس در سره دی، یو نظم راوستونکی کس در سره دی. له بلې خوا د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر د خلکو او د بازار له کسبګرو سره د لیدنې پر مهال یې له هغوی وغوښتل چې د ټولنې د واقعي حالاتو انځور وړاندې کړي. نوموړي همداراز وویل چې د نظامي یونیفرم اغوستل د امنیتي ځواکونو له نوم څخه د ورانکارو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لامل ګرځي. په همدې حال کې خلک هم د اسلامي او انساني ارزښتونو د خوندي ساتنې او د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د امنیتي ځواکونو له هڅو ستاینه کوي. فضل خدا با کمک خدا و به دولت امارات اسلامی فضل الهی وضعیت امنیتی در تمام افغانستان بلکه در ولایت بلخ وضعیت امنیتی خوبتر است. دا یونیفرم چې دی دا خو د نظام یو اصل دی، دې باندې الحمدلله د نظام رول د ولس د ټولو دې باندې ښه رول لري، ښه دغه لري چې د نظامی کس چې یونیفرم اغوستی دا ډېر ښه معلومیږي. ما از امارات اسلامی خوش هستیم، امنیت آورده، امنیت برقرار کرده، بسیار از پیشان خوش هستیم و دیگه از یونیفرمش هم بسیار خوش هستیم. باید در همه جا یونیفرم داشته باشه. باید وویل شي چې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ او چارو وزارت پلان لري څو ټولو ولایتونو ته په منظم ډول نظامي یونیفرمونه وویشي چې تر دې دمه د بلخ ولایت په ګډون نږدې 10 ولایتونو ته دغه یونیفرمونه رسیدلي دي.